سبسکرایب کړئ هاو ټو پښتو یوټیوب چینل او ورسره دا د بیل آیکن هم ضرور دباو کړئ. د دې فایده به دا شي چې زه کومه نوې ویډیو اپلوډ کوم نو هغه به هم تاسو ته د نوټیفیکیشن په ذریعه باندې در رسیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالحق صافی او تاسو ګورئ هاو ټو پښتو یوټیوب چینل. ان شاء الله دوستانو په دې ویډیو کې به تاسو دا وایم چې فیسبوک او یوټیوب یا دغه شانتي نور چې کوم اپلیکیشن دي د هغې اپډیټ کول ولې ضروري. دوستانو د دې مین وجه به تاسو دا وایم چې دا کوم اپلیکیشن چې کوم دی فیسبوک، یوټیوب، کروم وغیره دغه شانتي نور چې کوم اپلیکیشن دي نو په دې کې چې کوم دی نیو اپډیټ راځي، په هغې کې نیو فیچر، په هغې کې نیو سیزونه، نو په دې وجه باندې د دې اپلیکیشنو اپډیټ کول ضروري او خاص کر فیسبوک او یوټیوب چې کوم دی نو په دې کې نور دغه شانتي نوي فیچرز په دې کې راځي، نو په دې وجه باندې دې اپډیټ کول ضروري. او که چېرته تاسو خپل فیسبوک، یوټیوب دا نه اپډیټ کړی نو دا بیا سم کار هم نه کوي. ټیک شو. نو دوستانو دا به تاسو اپډیټ کوئ څنګه؟ د دې لپاره به تاسو خپل پلی سټور کولاو کوئ او د هغې نه بعد به تاسو دلته په سرچ کې د هغه اپلیکیشن نوم ولیکئ. نو دلته ما یوټیوب سرچ یوټیوب چې کوم دی یو ځل بیا سرچ کوم او دا د یوټیوب په دې کې راغلی. نو دا تاسو کتلی شئ دوستانو دا چې کوم دی دا ما لږ مخکې اپډیټ کړلو. ټیک شو. نو دا اوس د دې نوی ورژن چې کوم دی هغه موږ سره زما په موبایل کې انسټال دی. ټیک شو. نو دغه شانتې دوستانو تاسو هم خپل یوټیوب چې کوم دی هغه اپډیټ کړئ. د دې فایده به دا شي چې په دې کې کوم نوی فیچر راغلی نو هغه به هم ستاسو په موبایل کې کار کوي او بل زوړ چې کوم ورژن دی نو هغه صحیح کار نه کوي. نو په دې وجه دا نوی ورژن چې کوم راغلی نو دا تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. د هغې نه بعد به زه تاسو دلته سرچ کوم فیسبوک. ټیک شو. فیسبوک او سرچ وکم نو دا فیسبوک په دې کې راغلی. فیسبوک ما اوپن کوم او دا تاسو کتلی شئ دوستانو د دې اپډیټ هم راغلی دی. ټیک شو. نو دغه شانتې دوستانو تاسو دا ګورئ چې دې نوی اپډیټ راغلی دی او که نه د دې به تاسو ته غټه فایده دا وي چې په دې کې نوي کوم فیچر راځي، کوم نوي څیزونه په دې کې ایډ شي نو هغه به ستاسو موبایل کې کار کوي او تاسو به د هغې نه مزې اخلئ. ټیک شو. نو چې کله تاسو دغه شانتې خپل فیسبوک، یوټیوب یا نور چې کوم اپلیکیشن دي د هغې اپډیټ راغلی او تاسو نه یې اپډیټ کړی نو تاسو ته به دغه شانتې لیکلی وي اپډیټ. نو په دې باندې چې تاسو کلیک کوئ نو دې ډاونلوډینګ چې کوم دی هغه به سټارټ شي او دا چې کوم دی د دې اپډیټینګ به سټارټ شي. دا تاسو کتلی شئ دوستانو دا اوس چې کوم دی دوباره ډاونلوډ کیږي د دې اپډیټډ ورژن او دا چې کله انسټال شي، دا چې کله انسټال شي زما موبایل کې نو زما موبایل کې به د فیسبوک نوی ورژن هم راشي. دوستانو امید دی چې دا وړه شانتې ویډیو دا به ستاسو ډېره زیاته خوښه شوي او که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو لایک ضرور ورکړئ او نور دوستانو سره هم ضرور شیر کړئ او که چېرته تاسو زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو تاسو زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ. تھینکس فار واچینګ. الله حافظ.